خېټه څنګه کوچنی کړو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ډم یو ښایسته غونډې معلومات له تاسو سره شریکوم. د خېټې د کوچني کولو په اړه یو درملنه. د نارینه او نجونو لپاره تر ټولو بد مرض د خېټې وازدو ډېرېدل او غټېدل دي، چې نه یوازې ښکلا ته زیان رسوي بلکې صحت ته هم ستونزې جوړوي. نن درته د خېټې د کوچني کولو داسې طریقې درښیو چې د ډېر ورزش ستړیا به هم نه ورسره ګلی او په تکلیف به هم ورسره نه شئ. اول، د ورځې پیل د لیمو په جوش وکړئ. نیم لیمو په یو ګیلاس اوبو کې زبېښل او څښل یې په حجراتو کې کیمیاوي بدلونونو ته ډېر ښه دی. دویم، سپینې وریجونه ځان وساتئ. په خوړو کې د جوارو ډوډۍ هم وکاروئ. دریم، بورې او له بورې جوړ شوو خوږو شیانو نه جدي پرهیز وکړئ. څلورم، هره شیبه د اوبو په څښلو ځان عادت کړئ، ځکه د اوبو ډېر څښاک د حجراتو کیمیاوي عمل سمون خواته بیایي او له جسم نه د فاسد مواد هم په ډېر اسانۍ ورسره اخراجیږي. پنځم، د هوږې روغې دانې وکاروئ، داسې چې 2 یا 3 هوږې دانې د لیمو په جوس سره وخورئ. دا په بدن کې د وینې جریان ګړندی کوي. شپږم، د سرې کړې غوښې خوراک بیخي پرېږدئ. اووم، د میوې او سبزیجاتو کارول زیات کړئ. اتم، په خوړو کې د دارچیني، کورکمن، ادرک، سپینې زیرې او تور مرچ لرونکو مسالو کارونه زیاته کړئ. دا شیان د وینې غوړ او شوګر هم له منځه وړي. نهم، شنې چای هم د خېټې د وازدو سوځولو لپاره ګټور دی. لسم، په یو لوښي کې یو کشوغه شات، څو دانې تور مرچ او پودینه واچوئ. 5 دقیقې په اور کېږدئ، بیا یې چاڼ کړئ او قهوه یې وڅښئ، خو ورځ کې دا کار یو ځل کوئ. 11، د چایو نیمه کشوغه دارچیني پوډر واخلئ. 5 دقیقې یې یوه پیاله اوبه کې جوش کړئ، بیا پکې یوه کشوغه شات واچوئ. دا قهوه له ویده کېدو د مخه او سهار له نشتې د مخه وڅښئ، نو د خېټه غټوالی به مو کم شي. دا طریقه مې له تاسو لپاره در وښودله. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. په اخر کې زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ، د په څنګ کې بیل بټن ووهئ.